نبی علیہ السلام فرمایي چې ګورې پام کوئ د ما په دین کې د ځانه نوي کارونه را دننه کې یو ځل نه بار بار ځکه چې څوک په دین کې د ځانه نوي یو کار ور دننه کوي د ډېر لوی جرم وکړو دین خدای او رسول جوړی د دین واضح د دین جوړونکی الله دی رسول الله مبارک دین مونږ ته بیانوي چې کوم الله دله کوم دین ورکا مونږ ته بیانوي نو چې تا د ځان نه یو شی جوړ کړو هغې ته دین وی هغې ته شریعت وی تا د پیغمبر مقابله کې ځان ودراو ډېر لوی جرم دی عمل ستا دی خبره ستا ده او ته ورته دین وی نو د پیغمبر د سنتو مقابله کې د ځان ودراو دا ډېر لوی سخت جرم دی د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ایاکم محدثات الامور ګورې پام کوئ ځان وساتئ سخت حکم ورکوي ځان وساتئ ګورې زما په دین کې نوي شیزونه جوړ نه کړئ ګورې فإن كل محدثة بدعة که دین کې د نوي شی جوړ کړئ ته بدعت وایي او کل بدعة ضلاله بدعت گمراهي ده وكل ضلالة في النار او د گمراهۍ انجام د جهنم اور دی ګورې ورته به رسېږي صحابو د رسول الله مبارک په سنتو عمل کړی دی او چې کوم شی به د سنتو خلاف هغې نه ځان ساتلی دی ګمراهي ده نه ګمراهۍ نه به خامخا ځان ساتي او د هغې یو څو مثال د دواړو درښودله حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه فارس ته لاړ چې فارس ته ورسېده هلته خو داسې فارس هغه زمانه کې دو لکه چې د امریکې یا د روس بادشاهي وي سوپر طاقت و دو طاقتونه مضبوط یو ته به فارس وي بل ته به روم وي هغه خلق د شاهید زندګۍ بلدو هغه خلق مالداران خلق وو هغوی په ناز و نعمت کې لوی شوي دي او هغوی د خپله زندګي داسې تیرول غواړي لکه یو شاهانه انداز کې خپل ژوند تیرول غواړي چې دې ډوډۍ ته کېناستل د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه نه یو نوړی په ځمکه پرېوته چې پرېوتله ده روچته کړه او چې روچته یې کړه نو خورې مورې ته وڅنډلې او باقي خولې ته واچوله ویې خوړه نو خلکو یو بل ته نیغ نیغ کتل چې دا څه کار ده وکړو دا یې څوک کړل ډوډۍ په ځمکه پرېوځي دونه حرس دا خو حرس دی دا خو لالچ دی او دا خو د انسان په جامع او داغ غورځوي خلک وي دا دومره اوږې دی ډوډۍ دې وغورځوله چې په ځمکه پرېوته غاړې ته وغورځوه پیشوګانې وکړي غاړې ته وغورځوه سمیږي به یې وکړي ته ځمکې نه اوچته کړه او خورې دې ته وڅنډلې او دې خوړه د خدای نیکبخته دا دې څو کړل دلته د دنیا ډوډۍ پرته ده غوښې پرتې دي چرګان پرته دي د هغه زمانې چې کوم څیزونه پراته دي نو نور لږ دي چې دا یو نوړی دې اوچته کړه دا دې څو کړل دې پوه شو چې هغې ده ته کتل او سترګو کې یو بل ته م کتل او اشارې یې ورکولې دې پوه شو او بیا ورته صفا مو وی صاحب او دې شرمولو مسلمانانو ورته وی دا ټول خلک لګیا دي تا ته ګوري د رسول الله مبارک صحابي کم از کم تا د دوی په هغه نظر ګوري ته چې څه کوې دا ټول د پیغمبر مبارک عادات دي دا نبي علیه السلام دا ته څه کوې نوړی دې اوچته کړل او خورې دې وڅنډلې او خولې ته یې واچوله اوهو او ورته څه وایي اترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الحمقاء د دې قمقلو د پاره د پیغمبر سنت پرېږدمه د قمقل دي نه پوهېږي دا زما د پیغمبر سنت دی رسول الله مبارک فرمایلی دی په ترمذي جلد ثاني کې حدیث دی چې کلم نوړی د نه په ځمکه پرېوته اوچته یې کا ضایع کومه چې کومه خوره شګه ورسره نښتې راته وغورځوه باقي خپلې خولې ته ور واچوه دا خو زما د پیغمبر سنت دی نو د خپل پیغمبر طریقه او سنت د دې قمقلو د وجې نه پرېږدم نو ناپوهې دي قمقل دي رسول الله مبارک د ډوډۍ احترام کړی دی د نوړی احترام یې کړی دی دا نوړی د ضایع کې منع د پلتو نه پرېږدی د ډوډۍ خو ډېر لوی اهمیت دی زمونږ پخواني پښتانه به چې ډوډۍ به چې په ځمکه پرېوته روچته به یې کړه ښکل به یې کړه ښځو به ښکلوله او سړو به ښکلوله نو ښکلول د ډوډۍ په شریعت کې ثابت نه دي د نبي علیه السلام نه لیکن دا د ډوډۍ یو احترام او یو ادب چې دا ډوډۍ ما نه پرېوته او د دې زه احترام وکړم او د دې ادب وکړم نن سبا زمونږ خلک څه دي نوړی ته په ځمکه پرېږدي اکثر په بوټ لته ورکړي او غاړې ته وغورځوي په خپله ته ورکړي او غاړې ته وغورځوي نه که ته د پیغمبر مبارک امتي او د پیغمبر د سنتو تابعداري کې نو دا شرم به نه محسوسوې دا به شرمېږي به په دې نه هغه چې کوم زیاتي څیزونه دی ته یې وغورځوه باقي خولې ته واچوه
د رزق قدر وکړه، د رزق احترام وکړه، د رزق بېعزتي مه کوه. زموږ فقهاو لیکلي دي شامي کې او په نورو کتابونو کې شته دی چې سړی په ډوډۍ د پاسه بعضې خلک ترکاري ږدي، دا به نه کوې. ضرورت جدا شی دی، دا به نه کوې. پلیټ کې به ترکاري کړي او بعضې خلک کاسه د ډوډۍ لاندې کړي، کاسه ګرمه نو ډوډۍ د پاسه کښېني. اکثر ګورې زمونږ د مدرسو د جوماتونو طالبان دا چل کوي، دا شی ښه نه دی، دا د رزق بېادبي ده. کاسې د پاسه ډوډۍ کېدوه چې بل د ډوډۍ ځای نه او لاندې ورته رومال کېده، لاندې ورته بل څه کېده، نو ته ورته لاندې ډوډۍ ږدې. تر دې حده پورې چې زموږ بعضې علماو لیکلي دي چې بعضې خلک ډوډۍ وخوري نو په هغه روټۍ د پاسه په هغه نوړی ګوتې وچوي او څوک پې شونډې وچوي، دا چل به هم نه کوې. د ډوډۍ به خپل احترام به کوې. نو ورته وایي وایي زه د پیغمبر سنت د دې قبقو دپاره پرېږدم، ګوره سنتو باندې عمل، په سنتو به شرمېږي نه. حضرت عثمان رضی الله عنه د حدیبیې په مقام کې چې کوم وخت کې د حدیبیې مقام ته نبی علیه السلام لاړ او کافرانو نه پرېښود مکې ته، عمرې ته یې نه پرېښود، او رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 صحابه سره دی او صحابه جوش کې دي چې نه مونږ احرامونه تړلي دي او د عمرې نیت هم کړی دی، مونږ به لازما ځان مکې ته رسو. او مذاکرات شروع شو چې څه خبرې اترې منځ کې وشي او جنګ جګړه جوړه نه شي. نو حضرت عثمان رضی الله عنه یې ولېږه مکې مکرمې ته چې ته لاړ شه او کافرو ته زمونږ دا پیغام ور ورسوه چې مونږ جنګ له نه یو راغلی، مونږ جګړې نه کوو، مونږ راغلي یو د عمرې نیت هم کړی دی، عمره کوو واپس شو. نو د بیت الله خو یوازې ستاسو نه دی، زمونږ هم دی که نه. مونږ طواف کوو، عبادت نه راځو، د خدای کور د سره. نو ته مهرباني وکړه لاړ شې او زمونږ دا پیغام ورسوه د مکې کافرو ته. حضرت عثمان صاحب چې لاړ نو هغوی به لنګونه وال پرتوګ استعمال کم و، لنګ به یې و. نو چې لنګ یې و نو د لنګ دا پلو به د ګیټو نه ښکته کوې نه، بلکې ګیټو ته به هم نه رسوې، ګیټو نه به لږ اوچتې. دا قانون دی ښه. پرتوګ هم د ګیټو نه لاندې کې به نه، د ګیټو نه اوچت به ساتې. لنګ به هم د ګیټو نه لاندې کې نه، د ګیټو نه اوچت به ساتې. دا ګناه ده، دا جرم دی. کمیس به هم دومره نوږد دی چې هغه ستا ګیټو ته ورسېږي، د ګیټو نه اوچت به ساتې. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. او که چېرته لنګ یا پرتوګ او یا کمیس دې د ګیټو نه ښکته کړو، دا د شریعت خلاف ده، دا د سنتو خلاف ده، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې بد ګڼلی دي. رسول الله مبارک په دې سخت بد ګڼلی دي چې لنګ به بالکل تاسو ما اسفل من الکعبین ففي النار. رسول الله مبارک وایي چې کم لنګ کم کمیس کم پرتوګ د ګیټو نه لاندې شو، د دې ځای اور د جهنم دی. اوس ګوره زمونږ خلک څومره پرتوګ اوږده جوړوي، ښځه به پرتوګ اوږد جوړوي چې د هغې خپه پکې پټوي او خپې څوک ونه ویني. نو شی لوړی شو، هلکانو پرتوګونه اوږده کړل ورپسې راښکې شي، او ښځو پرتوګونه لنډ کړل نو ګیټۍ ښکاري او دا بره خپې هم ښکاري. لوړی شوه قصه. زه وایم که چېرته دا پرتوګ اوږدول حسني نو ښځې ولې لنډوي؟ ښځې ولې لنډوي بیا؟ نو شی لوړی شو. چا کې چې نسوانیت دی او چا کې چې ستر او پرده ده نو هغوی پنسه اوچته کړه چې ګیټۍ او خپې مو خلک وویني، او چې چا کې رجولیت دی هغې کې سړیتوب دی چې نه ته دې خپه ښکاره وساته، نو هغوی د ګیټو نه لاندې کړه، ګناه یې وګټله. او مونځ کې ګورې دا عمل مکمل مکروه دی، مونځ کې مکروه دی. بعضې خلک مانځله ورته بډې وي او بغیر د مانځه نه لاندې کړي، داسې به هم نه کوې. پرتوګ لږ اوچت جوړوه، په شریعت مه شرمېږه، د پیغمبر مبارک په سنتو چې ونه شرمېږې. زما قسم د الله په ذات چې کامیابي د رسول الله مبارک د سنتو په تابعدارۍ کې ده. د دنیا ډول د حضور پاک په سنتو کې دی. خدای پیغمبر ډولې پیدا کړي. یو پیغمبر په پیغمبرانو کې بې ډوله دی تېر شوی، یو پیغمبر په پیغمبرانو کې ګوډ نو، شل نو، ړون نه دی تېر شوی، په وجود ناقص نه دی. هر پیغمبر خدای په امت کې ښکلی پیدا کړی دی. او بیا زمونږ د دواړو جهانو مبارک سردار په ټولو پیغمبرانو کې ستوری او نور ځلنده. نو که حسن وي نو پیغمبر ته به وي چې ځان پسې لنګ راکاږه، دا حسن دی، دا خشتوالی دی. خدای خشته ساتل غواړي، په معاشره کې هغه خدای ښکلې ګرځول غواړي. نو ښکلا دقه ده چې کوم د پیغمبر نه ثابته ده. چې د پیغمبر نه خبره خلاف شوه دا ښکلا نه ده، دا یورپین نظام دی،
دا یورپین تهذیب دی او موږ به د یورپین تهذیب او د یورپین نظام د پیغمبر د تهذیب په مقابله کې نه اخلو. زمونږ په یورپ ایمان نه دی، زمونږ په پیغمبر ایمان دی. مونږ ته د یورپ تهذیب خوند راکوي، د پیغمبر تهذیب خوند نه راکوي. دا مونږ په مسلمانۍ کې کچه یو کچه، خدای دې مونږ پخته مسلمانان کې. نو دا به بالکل اوچت به ساتي، دا به ښکته نه ساتي، دې باندې عمل وکړي نن نفس. ها بالکل عمل وکړي ټول مسلمانان. او که د چا پرتوګو دا لاندې وي د ګیټۍ نه، نو دا فورا اوچت کا فورا. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د وفات بیماری ده، بالکل په خنجر غریب والے شوی دی او وینې ته بیږي او داسې وینې ته روانې دي چې پی ولا ورکړ نو هغه پی ته په دې خېټه بار ووتل. او دغه وخت کې یو هلک راغی او د هغه نه لنګ په ځمکه اویزاندو. هغه ته څه وایي؟ ورته مخامخ سنتو ترقي. هغه وخت هم وایي ای بچې دا لنګ دې اوچت کړه، بچې لنګ دې اوچت کا. یو خو د سنتو خلاف ورزي ده د حضور پاک، او دویم دا چې لنګ دې هم خیرنېږي که نه، خور سره خیرنېږي او د سنتو هم خلاف ورزي ده. او یو څو سکنډه پس د غریب نه ساله دغه وخت کې هم دا خبره کوي. نو لنګ پنسا کمیس د ګیټونو اوچت به ساتې، د پیغمبر د سنتو په نیت یې وکړه، الله به دله پې ډېر لوی اجر او ډېر لوی برکت به پې دله درکړي. پې شرمېږه مه. نو حضرت عثمان رضی الله عنه لنګ د ګیټونو اوچتو او د مکې مشرکانو به لنګونه ځان پسې په ځمکه راښکل. د هغې دغه یو طریقه وه، لنګ به لاندې. نو چې دې سنګ مکې مکرمې ته لاړ مذاکراتو له، خیر خبره هغه اوږده ده ډېره زیاته د یې نظر بند کړی دی چې لاړ څنګه مکې مکرمې ته. نو هغه خلکو ورته وی عثمان دا لنګ دې ولې اوچت دی؟ لنګ ښکته که، نېکبخته دې ټولو خلکو ته وګوره، ته خو د یو شریف خاندان سره تعلق لرې، نو تبتان بڑی والی دی لنگ دی چیت کرده دی دخکتا کا. او چه التا کم کچا مسلمانانو یا التا پات معذورینو اغی مرت عثمان بدی خکاره دا ټولو خلقو لنگونه دا گیٹو نخکتا دی او تا لنگ دا گیٹو نا پورتا کرده دی نو خنخ کاره بدی خکاره. کم از کم لنگ لخکتا کا. ټول خلق در تنیغ نگوری چه دا سنگ لنگی والی دی. اغا ورتصوی وی والله زما دې قسم د الله په ذاتي او ګوتې ونیوله هغې لنګ هغه څوکې ته انه لازر یا لازار رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا د رسول الله مبارک د لنګ په شان دی. لنګ د پیغمبر سنت نه پرېږدم. خلک ښه وایي که خلک بد وایي، خلک خوشحالېږي او که خلک ما ته وایي چې دا دې ښه نه دي کړي، خلک پرېږده خپل کار به کوي. زه به د حضور پاک د سنتو تابعداري کوم. په سنتو سړی ښه ښکاري، په سنتو ښایسته ښکاري انسان، سنتو تابعداري. نن زمونږ دا نوې تهذیب والا خلک چې لږ غوندې چرته کیني او د ولاړې ډوډۍ وي نو دې هم پکې په ولاړه ودرېږي. هلکه په ناسته ولې نه خورې؟ څه چل چې ولې نه خورې په ناسته باندې؟ د پیغمبر په سنتو شرمېږي، ولې نه خورې؟ ښه د هغې نه علاوه که دغه وي او دسماتې وي په ولاړه به کوي. دا ټیک ده، شته په روایاتو کې د ضرورت یا د عذر د وجې نه که یو سړی په ولاړه او دسماتې وکړي نو کولی شي، بهتره نه ده داسې. د پیغمبر مبارک عام معمول ده چې هغه په ناسته متیازې کول ولاړه باندې په ولاړه. او بیا چې زمونږ دا ډېر داسې خلک چې هغه غټوګیرو والا خلک دی او پټکو والا خلک دی او منځونو والا خلک دی، او چې یورپ ته لاړ شي، اسټرالیا ته لاړ شي او داسې جرمني ته لاړ شي او انګلینډ ته لاړ شي، امریکې ته، هلته بیا په جاس کې پرتوګ وباسي او پتلون واچوي او پټکې هلته لرې غورځوي، پټکې نه په سره. او چې هلته ورسېږي او ورځې ډېرې نو ګیرې ټک ورکړي نو لنډی یې کړي، نو چې بیا راځي لږ یې غوندې ځان ته اوږده کړي. دا ولې؟ دا د یورپ د تهذیب نه دوی اثر والي. تاسو چېرته یو انګریز لیدلی چې دلته راغلی پرتوګ یې اچولی دی، هغه په هغه خپل دوغاخي پرتوګ نه شرمېږي، نو ته په خپل لباس ولې هلته شرمېږي؟ انګریزان دلته راځي، هغوی په خپل تهذیب نه شرمېږي، هغوی باقاعده د هغه خپل تهذیب مطابق لګیا دی، خپل کار کوي. همغه پتلون کې دي، همغه ټی کې دي، همغه بوټانو کې دي، همغه سر تور سر کې دي، همغه خریدې ګیره کې دي. دا به چې کوم تهذیب دی یو به دوه به اوس تاره تهذیب نه نه شرمېږي. او زمونږ د لغړ چې لاړ شي هلته کې د هغوی جامه واچوي، هلته د هغوی شکل جوړ کړي، نه شرمېږي او ته شرمېږي. هغه د خپل عادت نه مجبور دی، ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي؟ هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی، هغه د خپل معاشرې نه مجبور دی، نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي؟ هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی، هغه د خپل معاشرې نه مجبور دی، نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي؟ هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی،
ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی
ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی
ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی
ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی ا د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی
د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی
د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی
د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي ته د صحابه او د معاشرې نه ولې نه مجبورېږي زما آیډیل خو بوش نه دی زما آیډیل خو کلینټن نه دی زما آیډیل خو انګریز نه دی زما آیډیل محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم زما نمونه او زما آیډیل او زما مشعل راه عمر فاروق رضی الله عنه دی حضرت عثمان رضی الله عنه دی زه په دې ښه ښکارم زه د دې په تهذیب ښه نه ښکارم تهذیب مه بدلوئ خپل د پیغمبر سنت په یو میدان کې چې پوهې نه دی قسم په خدای په دې به ښه ښکارئ په هغې به دې ښکاري سړی باران نه کېږي او نه کېږي او استسقا منځونه دي او استسقا منځونه دي مونږ یې هم کوو چغې دي او بارانونه نه کېږي الله وایي زه خفیم نه کوم که اوس هم مسلمان نه پوهېږي الله وی زه خپېمه که نه چې زه خپېم تا ولې خوشحاله کوم او باران بندش یوازې دا نه دي چې کوی کې به دې اوبه کمې شي مسلمانه واوره د باران بندش یوازې دا نه دی چې نیر کې به اوبه کمې شي د باران بندش یا دا نه دی چې فصل به ته به دې اوبه نه رسېږي دا به هم کېږي چې باران بند شو سبا به دې په دې نیرونو کې اوبه هم بند شي دا د بارانونو ورځې دي چې په دې ورځو کې باران ونه شي او واورې پرې ونه دي نو په اوړي کې به درته بیا اوبه دي دا ذهن کې واچوه دا ډېره خطرناکه خبره روانه ده د خدای عذاب ته یو لوی مسله روانه ده دې ورځو کې واورې باران وشي نو واوره په غرونو وشي دې ورځو کې واوره نه ویلې کېږي نو په اوړي کې هغه واورې ورو ویلې کېږي نو په ډېرونو کې اوبه را روانې نو که دې ورځو کې بارانونه بند شو واوره ونه شوه نو اوړي کې به اوبه در سره نه وي او لا به د کویانو اوبه به هم سطح لاندې لاړه شي دې ورځو کې به تکلیف نه په اوړي کې به دا تکلیف درته شروع کېږي خو یوازې دا نه ده بیماری پیدا کېږي باران چې بند شو بیماری پیدا کېږي مالا بل وردم په درس کې چاکټ راکړه بن ولاقه یادوله چې 15 شپېته ماشومان د خون ناق د لاسه مړه شو دا وبال شروع شو دا خو په دې فضا کې د دنیا جراثیم پراته دي دا خو باران وشي هغه جراثیم لاړ شي دا الودګي په دې دغه کې خورېږي په دې اونو په دې پاڼو کې دا خو باران وشي نو ارس صفا شي او دا ګردونه لاندې لاړ شي نو که باران بند شو مکمل نه کېږي په فضا کې چې دا څومره جراثیم دي او نقصان دي څیزونه دي دا به ټول ستا په سپېمو کې او په خوله کې تېرېږي خدای مکه داسې بیماري ولګي چې د هغې علاج به هم ډاکټر سره نه بیا به څه کوې ډینګي وایرس رالل علاج چا سره نو اوس هم لا پوره علاج نه دی راغلی نوی وایرس بیا به څه کوې هسپتال ته وړم را المصر یې د علاج نشته بالکل نشته نن په ټوله دنیا باران بند دی په ټوله دنیا باران بند او خصوصا د مسلمانانو په ملکونو باران بند دی چې خپل او پردي په جګړه شي که نه نو هوښیار پلار پردي را ټاس ورکوي که خپل له ورکوي نو خدای دې خپل مسلمان له څپېړه ورکوي باران بند دی ولې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې په امت کې کلم فحاشي راشي فحاشي نو یا به بارانونه ډېر کما نو د تبع ذریعه به شي سیلابونه به راشي او یا به بالکل بند کم اوس باران بند دی څو نه توبه وباسي نو چا منځ وکړه ما بلو د استسقا دلته کې یو ورځ ووتم نو خلک وي استسقا فقهاو لیکلي دي چې استسقا له به 3 ورځې وځي او 3 واړه ورځې به روجې نیسي روجې به نیسي او په داسې جامو کې به وځي چې هغه زړې جامې وي عاجزۍ شکل به جوړی
او د سیل می بوزي او ماشومان به ځان سره وباسي زنانه به مباسي شاته به ولاړي ماشومان به د زنانو نه جدا کی چې د ماشومان مور پسې چغې شروع کی او ساروی به مباسي بچی به جدا کی چې ساروی بچو پسې چغې وي او بچی سارو پسې چغې وي او خلق خدای ته چغې وي په دې طریقه عمل تکول شي استسقاء او خیرات په مخکیو کې چې روزي خیرات بمو او خدای ته بل ته چغې وي او جلاګانې وکړي هغه استسقاء کوم نه سو کول شي یو ویزا پلان کې بوزي بلوي پلان کې ودي نه چا ډیوټي قضا کړو نه چا پر دې غم خاصي قضا کړه او نه چا خوب لا دغه ورکه چې خوب بنن نه کومه او لال بسم استسقاء نه راځي مې پرې خو خدای نور فپکیږي چې دې خلکو ما تاجت نشتا دې خلکو باران تاجت نشتا دا د خدای غضب مونږ د امریکای تهذیب واغشتو مونږ د هندو تهذیب واغشتو مونږ د کافر تهذیب خپل کو او د پیغمبر تهذیب ته مشاکله نو خدای خپه دی الله برازي کې الله به باران کوي تر څو توبه نیست او الله دې نیرا دې کړي باران به بندي ذهن کې واچو خدای نر دې توبه واسي خدای ته جړاګانیو کې خدای نر دې په مارکیټونو کې بربنټو پری دي خدای نر دې په موبایلو کې غندونه پری دي خدای نر دې مارکیټونو ته سوداګانو لندي او بربنټو دلته نه کوي په لوپټکو چادرګو کې د کور نه بار نوځي یعنی د خدای وبار روانه ته خدای تعاون روان بیا به مولا مو یو می بم وي تا به مو یو ما بم وي الله دې رحم وکړي زمارونو ډیره خطرناکه خبره روانه ده منځونه کوو او د منځ چې کومه طریقه ده غنښت خشوع خضوع نشته مونږ زکات ورکو خو د خدای لپاره نه مونږ عبادت کوو خو د خدای لپاره نه مونږ جنازو لمزو خو د خدای لپاره نه پرون زما مړي راغلي زکات ولته د قبر کنيستو لمزو خو د خدای لپاره نه زمې کنول او نظم که زمې نو کنول بیا نظم د مریض تپوس لمزم خو د خدای لپاره نه جی برون مال راغلی الکه پلان کې نه جوړې تپوس ته ولې مال راغلی کې دلال شمس پلان کې مرده جنازې د ولې ما پلان راغلی کې دلال شمس ثواب لال ختم شو زه خیراتم کوم خو خدای لنا الکه مړه دا خیرات دا پیسې دی جمعات دا ورکا دې کې ډیره فائدہ ده مړه خلک وچاړو دیږي او پسې پوښ نه الکه غریب ګوري د اسخات مت پرېله موړه غریب موړه پلار دی غریب دی مړه خلک وچاړو سسخات او خیرات او پسې ونه کړ دا زمونږ عبادت و عبادت ګټ وټ منځ ګډ وټ خشوع نشته خضوع نشته د خدای رضا مفقود او د خدای د رضا نه د سنت او تابعداري نشته د خدای باندې خپه کیږي حضرت عثمان سے وای سوی ورته زما قسم په خدای چې دا د رسول الله مبارک د الله نه دی بیا وته کافر وي دته اسم راغلی ته عمره وکا او پیغمبر تاسو نه پریدو هغه نه پریدو عمره ته او ته اسم راغلی نو طواف وکړه بیت الله او کتوا او ورته سوی وی زما قسم په خدای احرام به تل نیت مې د عمره کړې دي او چې زما محبوب طواف نه کړي عثمان به طواف نه کوي هغه سره یو ځای حضرت انس عبادت خوري لوی خبره ده حضرت انس رضی الله عنه فرمایي یو ځل می حضور پاک سره روټه خوړه نو هغه کې د کدو ټنګره وی د پیغمبر علی السلام ډیره خوخه وي ټنګره به روچتول او خوړه به نو ما د خپل مخ نه به ټنګره راغشته او حضور پاک ته مخه ته کې خوخه وي نو خوړلې به ویلا ازال احب هو وی زما قسم په خدای دی چې رسول الله مبارک می په دغه کدو په خوراک لیدې دي دغه نه پس می کدو ډیر زیات خوښ دی ډیر زیات می خوښ دی نو تبعی شي د چاړه ته یو شي کېږي د چا بل ته په دې مکلف نه خدای دې ته پوسټ کې چې پیغمبر مبارک کدو خوړلې تاول یو نه خوړو هغه غلطه به کېده ستاله ته نه کېږي لیکن صحابو کې دومره بینوا دومره تابعداري وا چې کم شی به د رسول الله مبارک او مقتشی به زما د محبوب خواخه ده زما محبوب خوړلې د کدو نو ځکه د کدو خرام عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د مکه مدینه نه روان دي مکه ته او واپس د مکه نه مدینه ته روان دي او چې کم ځای کې حضور پاک ناشته کړی د التبکه ناشته ده چې کم ځای منس کړی دی التبه منس کو په بخاری کې کتاب المساجد کې وګد حدیث کې 2 صفحې یو ځای کې او درو مرګري وسره دي یو خې او درو تل کوشو نو ګرځیدو نو یو ځای ته او بوته الته او تړو نو بیا ګرځیدو نو یو ځای ته لار داس یو قابل خطابې ستې روک شوی دي نو التلال نو الته کې او داس مات کو
نو بیا یو ځای پسې ګرځېده نو هلته لاړ نو هلته په لوټه باندې استنجا وکړه او داسې وکړه نو بیا راغی نو یو اونه وه د هغې اونې سره خوا کې ودرېده نو 2 رکعته نفل یې وکړل نو ملګرو ورته وایي چې دا کار خو په یو 2 منټه کې 15 منټه کې کېده که نه مونږ خو وی که څه دنه روک دي څه پسې ګرځې څه بوټې بل شی ګورې دومره طلب دې کو نه زما دې وخت کې د مانځم ضرورت نو دې وخت کې ما له متیاز هم نه وې راغلی زما د متیاز هم ضرورت نو خو د حضور پاک سره یو ځل په دې لاره باندې روان وم نو هغه دلته اوښ تړل نو ما هغه ځای کته چې کوم ځای هغه اوښ تړلی و هغه ځای مې پیدا کړ نو چې هغه کوم ځای اوښ تړلی نو هغه ځای مې خپل اوښ سم لوحو مې تړل او بیا ګرځېدمه چې هغه ما ځای نښه کړی و ځان ته چې کوم ځای کې هغې و دس مات کړی و نو هغه ځای پسې ګرځېدم نو هغه ځای مې ومونته چې کوم ځای و دس مات کړی و نو د هغه په هغه ځای کې مې و دس مات کړ او بیا ګرځېدمه نو معلومات مې کول چې هغه استنجې کوم ځای کړې وه دا ما ذهن کې نقشه اخیستې ده ما تصویر په خپل ذهن کې اخیستی دی نو د استنجا او د چارهدام ځای مې وله پیدا کړه نو چې کوم ځای حضور پاک استنجا کړی و هلته مې استنجا وکړه او چې کوم ځای چارهدام کړی و هلته مې چارهدام وکړه او بیا مې کتل چې 2 رکعته یې مونځ یې کوم ځای کړی و نو د دې سرحې د دې اونې لاندې 2 رکعته کړي نو مې ورګه چې د خپل محبوب د مانځه په ځای خپل مونځ وکړم دې ته اتباع وایي عادي امورو کې اتباع ته په دې مکلف نه چې حضور پاک کوم ځای اوښ سملولو تم هلته سملاوه او نه په دې مکلف یې د خدای به تپوس دنه نه کوي چې تا هغه ځای ولې مونځونو کې چې کوم ځای حضور پاک مونځ نه دی کړی دا نشته دا د حضور پاک سره محبت مینه او د رسول الله مبارک تابعداري دا صحابو کړي والله کې پرېښي دي زما محبوب چې روټۍ خوړه په دې طریقه زه په هغه طریقه خورم زما الله مبارک چې به وبس کړي مخکې به بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ورته ویلي دي نه او چې خولې نه به د لوښې اوبه به یو ځل وڅکلې نو لوښې به د خولې نه جدا کړه الحمدلله بیا به وڅکلې بیا به یې لوښی خوا کړه الحمدلله بیا به یې وڅکلې بیا به یې لوښی خوا کړه الحمدلله رښتیا ووایه تاسو به داسې چېرته کړي نه چې هغه روجه پې ماتوې په کوم اوبو باندې نو یو غړز وله ورکړې نو تر مری مری ځان ډک او رسول الله مبارک د ډوډۍ څه ویلي دي ډوډۍ دونه اخره چې 3 سې خېټه وګرځوه یو حصه کې ډوډۍ ور واچوه په بل حصه کې اوبه ور واچوه او 3 حصه د معدې خالي پرېږده ښه د دې ګیس او د هوا دپاره خدای ته وګوره بشیر جانه داسې دې کړي ځه ما نه تپوس وکړه نو مونږ چې ورته کینو په ځان نه پوهېږو چې دا ډوډۍ ټوله څنګه خلاصه کړو د هوا ځای خو څه کې د اوبو هغه هم پکې پرېنهدو نو د سنتو خلاف ورزي چې وجود لري تاوان څومره شو زه یو ډاکټر له تللی وم نو ما ته یې لږ خوراک کوه وایي دا چې ته کومه ډوډۍ خورې غرمه 2 مثلا او ماښام 2 مثلا دا 2 شوې نو د دې په دې 6 خوره خو په مختلفو وختونو کې لږه لږه خوره یو ځل ځان مه مړوه نو ما ورته د حضور پاک حدیث وی نو قلم یې واخیست یې نسخه لیکله او قلم یې واخیست دې خوله کې ونیوه وی رسول الله مبارک وی دا حدیث دی ما وی او مونږ به اورېده چې خېټه 3 ځایه که خو دا راته پته نه وه چې حدیث دی مې دا د حضور پاک مبارک وینا ده نو خوله کې پین ونیوه وی که په دې حدیث مسلمان عمل وکړي دې به هېڅ چرم د معدې او د کولمو نه جوړه نه شي سنتو خلاف ورزي په خوراک کې روانه ده په اوبو کې روانه ده په جامه کې روانه ده په پیزار کې روانه ده په شکل کې روانه ده د سنتو خلاف ورزي چال چلن کې روانه ده سنتو اتباع وکړه د سنتو تابعداري وکړه او نظام به ټیک شي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله مصر ته من حیث الفاتح دننه کېږي ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه یو جلیل القدر صحابي دی حضرت ابو عبیده یو ځای کې د مسلمانانو او د کافرانو جنگ و مسلمانان 3 لکه مسلمانان 3,000 کافر 3 لکه مسلمانان 3,000 کافر 3 لکه نو د مسلمانانو جرنیل حضرت عمر فاروق ته خط راولېږه وایي موږ 3,000 یو هغه 3 لکه دي او قانون دا دی چې کافر د یو نه 2 نه زیات شي نو بیا به د خپل اقدامي جنګ به نه کوي دفاعي خو چار څنګه یې خو به کوې نو موږ ډېر کم یو موږ له کومک راولېږه 3 لکه دي مونږ 3,000 یو
مونږ له کومک راولېږه، مونږ له مدد راولېږه. چې استاد راغی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پسې هغه حضرت ابو عبیده پسې سړی ولېږه، ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه راوسته. وی ابو عبیده د سره لاړ شه. هغه استاد وی صاحب دا خو ته ما سره یو کس لېږې، ما ته خو هغه ویلې دي چې ته مهرباني وکړه عمر ته ووایه چې مونږ له څه زرګونه خلک راولېږي د مدینې نه، 3 لکه دي مونږ 3 ځایو، نو یو کس را سره لېږي ده ته څه ضرورت دی؟ حضرت عمر ورته څه وایي؟ وی دا هغه صحابي دی چې رسول الله مبارک د په حق کې فرمایلی دي چې ابو عبیده کم طرف ته مخکې 1,00,000 فرښتې به ورسره وي. ابو عبیده ودرېږه داسې مخ کا چې داسې مخ کړې